نو دغه طرف ته مونږ روان یو ویښ شو ویښه نن مې خلکو ته دا وویل دا سبق یادول پکار دي خطاکار یو خطاکار زم خطاکار تاسو خطاکار که چا دا ویل چې زه خطاکار یم دا به خپله اصلاح وکړي او که چا وویل چې خطاکار نه یم زما په لمن خو لمونځ کېږي نورو خلکو پسې خبرې او خپل ځان غټ ولي الله دا به کله هم کامیاب نه شي دا به ټول عمر خطاکار رواني زما مسلمانان ورونو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم محبوب کبریا ډېر لوی عظیم دولت او نعمت دی چې الله دې امت ته نصیب کړی دی انبیاء علیهم السلام د امت کې د راتلو دعاګانې کولې د عیسی علیه السلام دعا مشهوره ده چې یا الله ما دې هغه الله قبوله کړې ده دې امت کې راغلی دی نبی علیه السلام زمونږ دپاره د شپو جړاګانې کړي دي د ورځې جړاګانې کړي دي او قیامت کې هم نبی علیه السلام دی امت دپاره چې څنګه پاسي محمد امین صاحب رحمت الله علیه فرمایي میدان ته د محشر محمد مصطفی راځي په غوږ مې ځکه نن د امتي صدا راځي چې د قبر مبارک نه پاسي پهله به نبی علیه السلام پاسي وایي د سړ مبارک نه به دا خاوره پرېوتې نه امتي 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 او چې نور څونه انسانان دي آدم علیه السلام د وال آخري انسانه پورې ټول به نفسي 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 دنیا کې دعاګانې قبر نه پاسي دعاګانې امتي امتي میدان ته د محشر محمد مصطفی راځي په غوږ مې ځکه نن د امتي صدا راځي راځئ مسلمانانو استقبال لرې ورشو دا محمد امین حاجي صاحب ویلی شي ولي الله مونږ به سهاري راځئ مسلمانانو استقبال لرې ورشو میدان ته د محشر محبوب کبریا راځي صلی الله علیه وسلم عملكم ان شاء الله هم به استقبال لري او کنه ایمان او اعمالم ګډ ورته پسې رواني د نبی اسلام د نقشې نه الله دې موږ خیري او بیا اولین او آخرین پر رحمت للعالمین آخرت کې وی حساب کتاب مرشو کې زبم پکې امتاسو هم پکې ورځ روانه ده نن زمو د پروت امتاسو مو د پراته حساب کتاب قبر پر پاسو او حساب کتاب مرشو کې انبیاء علیهم السلام ته خلق زی او حدیث مبارک دی ټول با حضور پیش کوي بل پیغمبر اخر امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ابو سجده باندې کوي په سجده په پریوزي او دا الله به هغه حمد او ثنا وي نبی اسلام فرمایي ماته به الله دا غي تلقین الهام کی چې دا مخ کې چا ویلي نو بس رستو دا الله ثنا سوکسي وي ربنا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت اذان تبشر دعاء دا مقام محمود دی الله به فرمایي محبوب ارفع راسك سر مبارک اوچت کا سل غواړه ټول قطر ودرول کیږي سواړي یا الله دا انسانان ټول تنشي حساب کتاب وای صحیح دی تفسیر عزیزی کې لیکلي دي وای زه حساب کتاب شروع کوم خو د خپل امت یو کس ما ته حساب کتاب د لپاره پیش کا چې ما ته حساب کتاب راکړي نبی رسول الله سلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه په وګبان لاس کې مخکې دیږي وی لینے کے دینے نہ پڑے محمد کا یار نہ کہنا داتا دا حساب سے ذریع کرنے کی دا بسما یار نہیں اللہ کا خود فرمائی محبوبہ تاکم ابو بکر پیش کرو تو خود تم مقروضی زیم مقروض رضی اللہ عنہ دا مرتبہ دا بسمانے میں نوشوی ہوا دا نبی اسلام پا قدمونو کی صحیح مانو کی پراتو صدیق دی جوڑ شو ہمارے فاروق میں ہوں پکے پریو تو مشرکان دی وہ ایمان راوڑی فاروق دی جوڑ شو علی دی حرار مرتضی و بیت العلم دی جوڑ شو عثمان دی ہوں قدمونو کی پریو تو ذوالنورین دی جوڑ شو حمدر دی ہوں پریو تو سید الشہداء دی جوڑ شو بلال دی ہوں پریو تو معزین دی جوڑ شو وغیرہ 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 منگو تاسو نم پکار دی کہ دا نبی علیہ السلام قدمونو کی زانو بہت خپل ظاہر خپل باطن خپل اخلاق عبادات معاملات ټول د نبی اسلام د نقشې مطابق الله پاک دې ماته او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي وما علينا الا البلاغ